نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما محترم او په دین باندې مینو مسلمانانو ورونو، ریا یو پټ شرک دی او د دې معنی هم دا ده چې په خپل تقوا سره او په خپل اعمالو د وجې نه د خلکو په زړونو کې منزلت حاصلول دا مقصود وي، نو دې ته ریا ویل کېږي. یعنې د خلکو په منځ کې شهرت او مقبولیت حاصلول دا مقصود وي، نو دې ته ریا ویل کېږي. نو ریا یو سنگین عمل هم دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی چې رب ذوالجلال به د قیامت په سخته ورځ باندې الله رب العزت خپل مخې ته درې قسمه خلک دا ودرې. په هغې کې به یو مجاهد وي. هغه مجاهد نه به الله عز وجل پوښتنې کوي چې مجاهده تا په دنیا کې جهاد د څه دپاره کړی دی؟ هغه به عرض کوي یا رب ذوالجلاله ما صرف ستا د لارې دپاره قرباني پیش کړې ده، ما خپل جان قرباني ورکړې ده، خپل سر مې کټ کړی دی. الله عز وجل ورته وفرمایي چې نه، تا صرف د دې دپاره په دنیا کې جهاد کوو چې زه خلکو ته ځان وښیم، خلک ماته مجاهد وایي. الله رب العزت په فرشتو ته حکم وکړي چې دا پړ مخ جهنم ته ګزار کړي. څومره لوی عمل جهاد، لیکن د ریا د وجې نه د دغې ځای جهنم وګرځي. بیا به الله جل شانه ځان مخې ته قاري عالم ودروي چې تا ته ما د قرآن علم درکړی و، تا پې څه وکړل؟ دا به ورته وایي چې یا رب ذوالجلاله ما قرآن زده کړی و، خلکو ته مې وښودو. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې نه، تا له دې لپاره قرآن زده کړی چې خلک ما ته قاري ووایي، خلک ما ته عالم ووایي، خلک ما ته مفتي صاحب ووایي، او خلک ما ته شیخ ووایي. الله به فرشتو ته حکم وکړي چې دا هم پړ مخ جهنم ته ګزار کړي. دا سوی لوی مرتبه علم حاصلول، لیکن چې کله دې کې ریا وي او د خلکو د ښودنې دپاره وي، نو الله رب العزت داسې کس ځای دا جهنم ګرځوي. بیا به الله رب العزت په درېیم نمبر باندې سخي خپل مخې ته ودروي. هغې نه به الله پوښتنه کوي چې تا ته مې په دنیا کې مال درکړی، څه دې وکړه؟ دا به عرض کوي یا رب ذوالجلاله دغې مال نه ما صدقه وکړه، خرچ مې وکړو، غریبانانو له مې ورکړو، په هر لحاظ سره مال خرچ کړو. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې نه، تا به صرف د دې دپاره دا مال خرچ کوو چې خلک ما ته مالداره ووایي، چې خلک ما ته یو لوی شخصیت ووایي چې دې سره ډېر زیات مال دی. الله رب العزت به فرشتو ته حکم وکړي چې دا هم پړ مخې جهنم ته ورګزار کړي. زما محترمو، ریا څومره یو لوی غلط جرم دی چې دا یو لوی عملونه جهاد، علم او سخاوت چې په دې کې ریا راشي، الله رب العزت د داسې خلکو ځای جهنم ګرځي. پته ولګي چې ریا یو پټ شرک دی. او نن موږ وګورو خپل معاشرې ته چې نن زموږ معاشره کې ریا دا عامه ده اوس، او الله دې معافي کوي چې ډېر ښه خلک، ښه د الله د دین نه خبر خلک نن د ریاکارۍ هیروګان دي، نن په ریاکارۍ کې هغو په ټاپ باندې دي. او عجیبه خبره ده چې د حج دپاره ځي، د دې نه ځان سره سیلفي وباسي چې زه حج له روان یم، بیا واپسۍ کې راځي بیا تصویر وباسي چې زه حج نه روان یم. او حد تر دا چې نن کعبه شریفه، حرم شریف هم خلکو پرې نه ښود، هغې ته مخامخ هم تصویران وباسي چې دا مې شاته کعبه د وینې ګورې، زه ډېر زیات نیک یم، ګورې وګوره نن کعبې ته راغلی. الله دې معافي کوي. دغه شانتې صدقې په نیت باندې وګورو چې نن به صدقه ورکوي او بیا به ورسره د غریب نه سیلفي وباسي، ګوره چې ما نن به دې ښی لاس صدقه ورکړه. د بل انسان عزت اړاو کی
او د دې پکې مقصود ریا وي، نو ریا څومره خطرناک جرم دی. او بیا په منځونو په موقع باندې یو سړی په مانځه باندې ولاړ وي، مونږ اینو ډېر چې کله په جمع کې ولاړ د خلکو سره اجتماع کې ولاړ وي، جماعت کې خلک ډېر وي، څوک ورته ګوري نو ډېر په قلاره مونځ کوي او ډېر خشوع خضوع سره په مانځه باندې ولاړ وي، د مونځ هر رکن په اطمینان سره ادا کوي. لیکن چې کله څوک نه وي نو بیا ته شیطان هم نه خبروي، داسې ریپټ د مونځ نه وځي. نو محترمو، خپل عملونه د ریا د وجې نه چېرته برباد نه کړو، خپلې صدقې د ریا د وجې نه بربادې نه کړو. نو ریا څومره خطرناک جرم دی. او امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې ریا په ګناه کبیرو کې ده. نو الله دې موږ د داسې قبیح عمل د ریاکارۍ نه بچ کړي. لږ عمل وي، 2 رکعاته وي، 1 روپۍ صدقه وي، د چاته ښکلې خبره دام صدقه کې راځي، دا وي، خو چې ریا نه وي. او که ته ډېر هم به زرګونو روپۍ ورکړي، خلکو له خیراتونه او روټۍ وکړي، لیکن چې هلته ریا وي، دا ټول عملونه به ستا باندې دوباره الټه وبال ګرځي. الله به صدق ړومبی حساب کوي او الله به د دغې په بنیاد باندې ستا غریب کوي او بیا الله رب العزت د عذاب نه هر مؤمن وساتي چې الله به انسان ته کم تکالیف ورکوي. نو رب ذوالجلال دې موږ د دې قبیح عمل د ریاکارۍ نه، د دې ریا پټ شرک نه دی الله رب العزت موږ بچ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب